سلامونه ګرانو ملګرو، هیله د روغ او جوړ او د صحت جامو کې به وي راته. زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده دغه ویډیو مو هم د خوښې وړ وګرځي. ملګرو، په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د مایننګ یو بل معتبر اپلیکیشن در معرفي کړم چې دغه اپلیکیشن هم ډیر زیات معتبر ده او ټول د اس نتورک په رقم د ټول سیستمات اس نتورک ته ورته دي. او ښه خبره ده چې دغه فری مایننګ پروجیکټ ټول ملاتړ د اومیګا نتورک لخوا کیږي، یعنی سپانسر ټول اومیګا نتورک د ډیر قوي سپانسر هم لري. نو ملګرو، دغه ویډیو تاسو ته نور نه اوږدوم، راځو د خپلې ویډیو په طرف. خانو دوستانو، د دې ایرډراپ یا د دې اپلیکیشن نوم ایزایټ کوینر ده. د دې لینک مې تاسو ته لومړی کومنټ، ټلګرام چینل، واتس اپ ګروپونو ټولو کې ایښی. دا ډول یو لینک ده، په دې به تاسو مستقیما له لومړي کومنټ نه د ویډیو کلیک کوئ. چې کلیک مو کړو ملګرو، لږ به په تمه شو، موږ به براوزر ته بوځي. براوزر کې به اوس موږ ته یو صفحه راوازه شي. دا ډول یو صفحه ده ملګرو. نو دا ډول یو صفحه به موږ ته راوازه شي. دلته به موږ څه کوو، د دې اپلیکیشن به ډاونلوډو. دا به موږ راشو په دغه پلی سټور په نښه به کلیک کوو. له پلی سټور نه به د دې اپلیکیشن مستقیم ډاونلوډ کوو. موږ به ملګرو پلی سټور ته راولي. له دې ځای به مستقیم اپلیکیشن ډاونلوډ کوو. چې واز مو مستقیم به له همدې ځای اوپن یا واز کوو. ما ډاونلوډ کړی، راځم اوازو مې مستقیما له همدې ځای. نو دلته چې مو دا کله را ډاونلوډ کړ، را واز مو کړو، دلته به اوس اکاونټ جوړوو. څنګه چې صفحه هم وینئ ملګرو، ټول لکه د اس نتورک په رقم ده. نو کوښښ وکوئ د هغې نه هم ګټه واخلئ. او نه تنها دا چې د مایننګ یو اپلیکیشن ده، بلکې د ویب 3 په برخه کې خپل والټ هم لري. والټ هم لکه ټرست والټ په رقم د هغه هم تاسو ته ښیم او ډیر زیات فعالیتونه په دې کې شته. نو لومړی دی کې به اکاونټ جوړو ځان ته دوستانو چې مایننګ وکړو. اکاونټ جوړول لپاره دلته ګورئ لوګین او راجستر، په همدې باندې به موږ کلیک واخلو ملګرو. نو دوستانو دلته به اوس بیا موږ راځو په دغه راجستر باندې به کلیک کوو. نوی اکاونټ به ځان ته جوړو. په راجستر چې مو کلیک کړو ملګرو، په دې لومړی خانه کې به خپل ایمیل یا جیمیل لیکو. سمه ده چې موږ ولیکو. دلته به ځان ته کوډ یا پاسورډ لیکو او دلته به همغه کوډ تکرار کوو. سمه ده چې کله مو دا درې واړه وکړل، را به شئ دغه ټکی به ورته آن کوئ دوستانو. چې دا ټکی به ورته آن کوئ، اګري به دلته ووهئ، دا ټکی به آن شي. ټکی چې مو آن شو دوستانو، را به شئ په راجستر باندې به کلیک کوئ. سمه ده. کله مو چې راجستر باندې کلیک کړئ، بیا تاسو ته بل ډول صفحه راځي. ستاسو د کوم ایمیل چې مو ورکړی و دې ته یو کوډ ځي. تاسو به لاړ شئ دوستانو دغه خپل ایمیل ته. دا ډول یو کوډ تاسو ته راغلی وي. دا کوډ به راواخلئ، بیرته به راشئ ایزایټ کوینر اپلیکیشن ته او دا کوډ به په دې ځای کې ورته ورکړئ دوستانو. څنګه چې وینئ په صفحه کې، کله چې مو کوډ ورکړ، اکاونټ مو سکسسفولي راجستر کیږي. بیرته تاسو همدې اولې صفحې ته راولي. سمه ده چې دلته مو راولي. په دې لومړي ځای کې به بیرته همغه خپل همغه ایمیل ولیکئ او په دوم ځای کې به خپل همغه کوډ ورته ولیکئ. زه راځم اوس دا دواړه لیکم. ښه نو دوستانو، ما دا دواړه ولیکل. تاسو به هم خپل ایمیل او کوډ ولیکئ او په دې لوګین تور رنګ کې چې ده په دې به کلیک کوئ. سمه ده، په همدې به کلیک کوئ. اوس به زموږ اکاونټ ته ننوځي. کله چې ملګرو تاسو اول ځل اکاونټ جوړوئ، اکاونټ ته مو ننوځي، تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي. په اول ځای کې له تاسو څخه نوم غواړي، دوم کې تخلص او په دریم کې ریفرل کوډ. ریفرل کوډ تاسو په سکرین وینئ. همدغه ریفرل کوډ که در څخه وغوښتل شو، همدې نه کار واخلئ او که در څخه یې ونه غوښته، خو لا ښه، هېڅ کومه خبره نه ده. نو کله چې مو دا کار وکړو دوستانو، دغه د دې خپله حقیقي صفحه ده. دا به د دې صفحه تاسو ته راوازی شي. دلته یوازینی کار چې تاسو کوئ، تاسو به ملګرو په هر څلېروي ساعتو کې یو ځل راځئ. صرف او صرف به تاسو څه کوئ، دغه سټارټ آپشن به وهئ او د خپل ایرډراپ به سټارټ کوئ ملګرو، یا چالانوئ به د نورو اپلیکیشنونو په څېر. کله چې مو ایرډراپ سټارټ سي، نورو دوستانو ګورئ دغه ډول ستاسو مایننګ هم نور پر مخ روان وي. لکه دلته ګورئ ما سره 2.1 کوین دي او ګورئ دا په ډېرېدو هم روان دي. دې خواته ګورئ مایننګ مې روان ده. نو دغه ډول ستاسو مایننګ په دې کې روانېږي. نو دې کې ملګرو نور کوم خاص کار نشته ده. صرف 4 ساعتو کې یو ځل راځئ، سټارټ وهئ او خپل مایننګ لګوئ. نورې برخې هم لري دوستانو. دا ټولې به یو په یو تاسو ته زه په معرفي ونیسم. لومړی څنګه چې موږ وویلې دا ډېر معتبره ده. نو کوښښ کوئ دې نه هم ګټه واخلئ. دا به هم د اس نتورک په څېر په ډېر غوره بیه لانچ شي ملګرو. نو دا ملګرو همدغه عمومي صفحه د نیوز او اخبار او دغه څیزونه دي پکې. راځم یو په یو تاسو ته دا ټول معرفي کوم چې درته پاتې نشي دوستانو. لومړی سر دغه چې دا د دې والټ ده دوستانو. راځم همدلته درته کلیک کوم. دا ځای کې د دې والټ ده. دا ګورئ دوستانو د ایزایټ کوینر والټ ده. نو دلته ستاسو هغه بیلانس ښیي، که بیټکوین یا نور ټوکن هم دی کې تاسو سره وي، نو هغه هم تاسو ته ښیي. نو دغه د دې والټ و او دغه ځای څخه هم دوستانو دا ریوارډ چې ما ووهلو، دلته ستاسو بیا ایزایټ کوینونه ښیي. دا ګورئ ما سره دومره ایزایټ کوینونه دي او دا ګورئ ګیټ 25% داسې لیکلی. د دې په وهلو دوستانو تاسو کولی شئ ملګري مو انوایټ کړئ
په هغې سره ستاسو د مایننګ پاور ډېرېږي. نو د انوایټ لپاره په همدې به کلیک کړئ. دا ستاسو لینک ده او دا مو ریفرل کوډ د دې په کارولو نورو ته ورکړئ، هغې اکاونټ جوړ کړئ، نو ستاسو سپیډ هم ډېرېږي. نو دا و دې خواته راځم دغه بل آپشن چې څنګ کې ورسره ده، دلته کوم خاص څه نشته د ملګرو چې وغواړم درته په نښه کړم. او دغه بل آپشن مې چې درته ووهلو راغلم دې ته، دې آپشن ته. دلته دوستانو هم یو څه نیټ مې هم ضعیفه ده. دلته هغه ستاسو په ملګري درته ښیي چې څوک مې انوایټ کړي وي او یو څه نور څه دغه نیوز برخه او دغه اخبار دغه څیزونه دي، خاص څه نشته. د څنګ کې د بلې برخې ته یې راځم ملګرو، دغې برخې ته یې راځم. دا هم تاسو ته ښیم چې دلته څه دي پکې او څه نشته. دلته هم دوستانو خاص څه نشته، نیوز، خبرونه او اخبار او مقالې او دا څیزونه دي څنګه چې وینئ. زیډ کوین نیوز ده، نو دغه خبرې اترې او دغه مسایل دي پکې، نو مهمه خبرونه دلته راځي. او راځم د ایریا اصلي صفحې ته. د ملګرو مغه اولینۍ صفحه وکړم چې مخکې زه ورته راغلم، نو دا د زیډ کوین اصلي صفحه ده. دوستانو دغه ځای کې ستاسو ټیم ښیي. مثلا ما 5 کس انوایټ کړي، یو کس فی الحال فعال ده. دلته مې وویل د ټوکنو بیلانس هم ښیي او دلته هغه د مایننګ ټایم ښیي. مثلا زه که په دې کلیک کړم اوس دومره ټایم کېږي چې د ما مایننګ دلته ګورئ روان ده. نو ملګرو مایننګ هم خوندور ده، د ورځې یو پوینټ نه ډېر ورکوي، یعنې 1 سکې نه ډېر ورکوي. او که ټیم جوړ کړئ او ریفرل وکړئ خو بیا بیخي زیات تاسو ته درکوي. نو دلته هغه د مایننګ حسابو کتاب ده. نو دا ډېر یو بهترینه پروژه ده دوستانو چې د لاسه یې ورنه کوي. او څنګه چې مې وویل نه تنه دا یو اپلیکیشن ده د مایننګ، بلکې یو والټ هم لري. دا ګورئ ویب 3 په دې چې کلیک کړئ دلته د دوی خپل والټ ده ملګرو، دلته دا خپل والټ هم لري دوستانو. ډېر یو ښه او فعال والټ ده. دا والټ د مای والټ هم جوړ کړی دوستانو. او والټ ډېر پیشرفته والټ دی، تر دې چې ملګرو د پای نیټورک هغه ماینټ هم په دې کې شتون لري. دا ګورئ پای نیټورک ماینټ هم دی لري. نو دا ماینټ تر اوسه په یو دانه اپلیکیشن یا په یو دانه حساب هغه کې هم نشته دا والټ کې. نو والټ هم ډېر پیشرفته او ډېر خوندور والټ ده. نو څنګه چې مو ویل دا ډېره معتبره پروژه ده دوستانو. کوشش وکوئ د نه ګټه واخلئ او ممکن نورې ویډیو په دې هم ولرو، خو فی الحال دغه کوم څیزونه پکې ول مهم هغه مو تاسو ته په معرفي راوستل او نور پکې خاص څه نشته. راځم دغه آپشن هم درته وهم، دا څو کرښې چې دي کې هم څو آپشن دي، دا هم درته کاروم. دلته هغه ستاسو د اکاونټ نوم او اکاونټ مو درته ښیي. او دوستانو دلته ستاسو د زیډ کوین والټ ده، دې ځای څخه خپل د انوایټ لینک کاپي کولی شئ. سمه ده دوستانو. او له دې ځای کولی شئ د زیډ کوین دغه سوشل میډیاو ته جوین شئ، لکه ټلګرام چینل، فیسبوک، ټویټر او داسې نورو ته. او دغه کلیکټ ایزیټ دلته دوستانو همغه تاسو څه ماین کړي وي هغه درته ښیي. مثلا ګورئ ما دومره پوینټونه فی الحال ماین کړي دي، نو دغه مایننګ اندازه یې تاسو ته درښیي. او دغلته هم دوستانو مې ویل چې ستاسو ټیم درته درښیي، ټیم څو کسه ټیم مو ده او دلته ستاسو د ټیم کچه ښیي. مثلا ما ویل چې ما 5 کسه انوایټ کړي، نو دلته ګورئ 5 کسه انوایټ دي، یو کس آنلاین ده. دلته ستاسو ټیم درته ښیي، د ټیم کسان مو درته ښیي. نو دغه او پروفیشنل پروفایل او سیټینګ اینډ سیټینګ دې کې هم سیټینګ ده دوستانو، خاص به نور دې کې هم څه نه. دلته هم ګورئ ستاسو ایمیل درته ښیي، کولی شئ له دې ځي خپل کوډ چینج کړئ. او دا ډیلیټ اکاونټ د آپشن سره کار مه لرئ، اکاونټ مو مکمل ډول ډیلیټ کېږي ورسره. نو دغه دا و دوستانو، نور پکې خاص څه نشته. له دغه ځای کولی شئ ژبه بدله کړئ، ENC لیکلی ده، دلته مختلفې ژبې دي. دا ګورئ هره ژبه مو خوښوئ له دې ځای ژبه هم بدلولی شئ. نو دغه ملګرو اپلیکیشن کار و، ممکن په آینده کې په دې نورې ویډیو هم ولرو. خو څنګه چې مو ویل دا هم د ایس نیټورک پر رقم ټول یو اپلیکیشن ده او ډیر زیات معتبره ده. او بلن پارټنر اومیګا نیټورک ده. اومیګا نیټورک هم د مایننګ یو فری اپلیکیشن و چې لانچ شو په کې ایکس صرافي کې او خلکو ته وډراوي وکړي، ښه قیمت هم لرلو په لومړیو سرونو کې. نو د دې پارټنرشپ یا هغه څنګه چې مو ویل پارټنر ټول اومیګا نیټورک ده. نو کوښښ کوئ د اپلیکیشن نام د مایننګ په برخه کې کار واخلئ، ډیر معتبر او ډیر پیاوړی اپلیکیشن ده. نو نور موږ تاسو وخت نه نیسو، موږ ویډیو همدومره کوم سوال کوم پوښتنه وامه ماته په کومنټ کې لیکلی شئ.